د الله تعالی د خلقت یو لوی مثال د انسان ماغزه دي، ترڅو انسان زده کړه وکړي، پرې فکر وکړي، د ښو او بدو توپیر وکړی شي او ستونزو ته د حل لاره چمتو کړي. خو آیا دا خبره د مصنوعي ځیرکتیا سره څه اړیکه لري؟ هو، خو دا څنګه؟ د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په اړه به مو اورېدلی وي چې هر ډول معلومات په هر ژبه وغواړئ په څو ثانیو کې تاسو ته چمتو کوي. خو یوازې دا کار نه کوي، داسې نورې چارې هم مخ ته وړي چې تاسو به حق پک کړي. موټرونه به مو لیدلي وي چې د موټر چلوونکي پرته پر سړکونو منظم حرکت کوي او چې هر ځای وغواړئ تاسو رسوي. او یا به مو روبوټونه لیدلي وي چې د انسان پر څیر کار کوي، خبرې کوي او ستاسو هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. Time no see. You're on the show. It has been exactly 575 days since I last saw you. دا هر څه مصنوعي ځیرکتیا کوي، خو دا څنګه شونې ده؟ دا مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده؟ څنګه کار کوي؟ څنګه ترې ګټه اخیستلی شو؟ ګټې او تاوانونه یې څه دي؟ او د انسانانو ژوند یې څومره اغېزمن کړی دی؟ راځئ چې مصنوعي ځیرکتیا تعریف کړو. مصنوعي ځیرکتیا داسې تعریفولی شو: یو کمپیوټر ته د مصنوعي ماغزه ورکول چې فکر وکړي، زده کړه وکړي او ستونزو ته د حل لاره چمتو کړي. لکه یو کوچنی ماشوم چې موږ رالویوو، هغه ته قرار هر څه ورښایو، معلومات ورکوو ترڅو زده کړه وکړي. AI هم همدا ډول معلومات ورکول کیږي، لاره ورته ښودل کیږي او قرار پر مخ ځي او همدې معلومات او لارښوونو پر اساس کار کولو، فکر کولو، پوښتنو ته د ځواب ویلو، پریکړې کول او ستونزو ته د حل لارې پیدا کولو ته AI ویل کیږي. همدغه AI یا مصنوعي ځیرکتیا پر دریو برخو ویشل شوی دی. لومړی ویک AI، نرو AI یا هم ورته ضعیف AI وایي. دا ډول AI یوازې د یوې موخې لپاره جوړ شوي او همغه یو کار مخ ته وړي. مثال یې الکسا، سیری او یا هم چټ GPT دی چې یوازې ستاسو پوښتنو ته ځواب او معلومات درکوي او اوس ډیری ترې کار هم اخیستل کیږي. دوهم ډول بیا عمومي AI، سټرانګ AI او یا هم جنرال AI ورته ویل کیږي. دا ډول AI د انسان په څیر هر کار کولی شي، زده کړه کولی شي، پوهېدلی شي او د همدې زده کړې پر اساس د انسان پر څیر چارې مخ ته وړي. دا ډول په څېړنیز پړاو کې ده او تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. دریم ډول بیا سوپر انټیلیجنټ AI دی. دا ډول AI به د انسان د هوښیارۍ څخه غوره وي او هغه چارې به مخ ته وړي کوم چې انسان یې مخ ته نشي وړلی. دا ډول هم د نظریې په حال کې دی او د راتلونکي لپاره یو پلان دی. دا د AI په اړه لنډ معلومات. دا چې AI کلمه څه وخت منځته راغله او پیل یې له کوم وخت نه و، د هغې په اړه به موږ تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې معلومات خپاره کړو. ستاسو د ملتیا په هیله.